اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين آیا الله له خپل مخلوق نه د ځان لپاره لونی غوره کړی او تاسې په زامنو سره سرلوړي کړی؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او حال دا دی کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه د زیږیدنې زیری چې کله په خپله له دوی نه یو چاته ورکول کیږي نو مخې له ډیره غمه تور راوړي. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين آیا د الله په برخه هغه اولاد ورسید چې په غاڼو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکارا کولای هم نشي؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. دوی ملائکه چې د رحمان خدای خاص بندگان دي ښځې وګڼلې. آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی؟ د دوی شاهدي به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت ونه کړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه و کړی. دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي، محض اټکلونه کوي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی و چې دوی له ځانه سره د پریښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې یعنی دین باندې موندلی دي، د همغو پر قدمونو باندې روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږه د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلي دي او مونږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر له هغو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې به پر همغې ویرانه ځئ چې پر هغې باندې تاسې خپل پلار نیکه موندلی دي اگر که زه له هغې لارې نه ډېره صحیح لاره تاسې ته در وښیم؟ هغوی ټولو پیغمبرانو ته همدغه ځواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسې لیږل شوي یئ موږ په هغه باندې کافران یو.